حضرت عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه وای اتانی رسول الله صلی الله علیه وسلم، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زما خواته رالی وبي وجع قد كاد يهلكني، فما باندې دومره سخت درد وو، د بدن یو عضوي یو اندام دومره زیات درد کوي چې قریب و د دې درد د وجه زه هلاک سوی وای، زه د دې درد د وجه وفات سوی وای. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم راتويل امسح بيمينك 7 مرات وقل، کم ځای چې د درد کوي هغه ځای په خپل راسته لاس باندې وواره مسکه، د هر وار سره دا وایه اعوذ بعزة الله وقوته من شر ما اجد، وواره پر هغه ځای باندې پر راسته لاس باندې مسکه وه، بس هر وار چې دا مس ور باندې کوي هم دغه دعا در سره وایه اعوذ بعزة الله وقوته من شر ما اجد. نو دا صحابي مبارک عثمان ابن ابي العاص وای ففعلت، ما دغه رقم وکړل، فذهب الله ما كان بي، فورا چې ما باندې کم درد وو الله رب العالمین هغه درد ختم کړي، هغه درد رانه ولاړی. او بیا زه همیشه چې په خپل کور کې می د چا په یو ځای باندې به درد و هغه مې په دې باندې امر کوي چې پر هغه ځای باندې اووار لاس تیر او دا دعا وایه. او دا شان بل څوک شناخته ملګري دا چې به مې ولیدل چې هغوی به د کم ځای د درد شکایت وکړي، ما به هغو ته ویل چې دا عمل وکړه، چې هغه به هم دا عمل وکړي الله رب العالمین به د هغه درد نه شفا ورکړه. نو اوس ته هم کولی شي، کدی پر سر درد وي، کدی پر ملا درد وي، کدی پر لاسو درد وي، کدی پر پښو درد وي، کدی پر زنګونونو درد وي، هر ځای چې درد کوي بس دغه طریقه وکړه، دغه دعا په دغه طریقه باندې ووایه. او په کور کې چې د کم چا زنګونونه پښې وغیره نور اندامونه درد کوي هغه ته دا طریقه ور وښیه، په هغه باندې الفاظ یاد کا، هغه دې پر خپل ځان خپله دغه الفاظ دغه دعا ووایي. او که څوک داسې چې بالکل نه زده کولی نو د کور داسې یو کس چې هغه زده کولی سي هغه دې ورباندې دم کړي، پروا نه لري. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.